ملي امنیت شورا د حکومت تماس ډلې د طالبانو له استازو سره خبرې کړي. د ملي امنیت شورا دفتر وایي د سولې لپاره د حکومت تماس ډلې د ویډیو کانفرنس له لارې په قطر کې د وسلوال طالبانو له استازو سره خبرې کړي دي او زیاته کړې ده چې په یادو خبرو کې د افغانانو پر ضد د تاوتریخوالي پر کمولو مستقیمو مذاکرات او دایمي پراخ اوربند ته په رسېدو خبرې شوي دي. د ملي امنیت شورا له لوري په دې اړه خپاره شوې خبرپاڼې کې ویل شوي دي چې د تماس دې ډلې د طالبان له استازو سره په 2.5 ساعت ویډیو کانفرنس کې د بندیانو د خلاصون په لومړنیو تخنیکي اقدامات هم نظریات تبادله کړل څو د بندیانو خلاصون ته لاره هواره شي. خبرپاڼه زیاتوي چې په دې غونډه کې د امریکا متحدو ایالاتو او د قطر استاذ هم حضور درلود. په ورته مهال کې په قطر کې د وسلوال طالبانو سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین هم تاییدوي چې د دې ډلې استازو د افغان حکومت د سولې له تماس ډلې سره د ویډیو کانفرنس له لارې کتلي دي. نوموړي په دې اړه زیاته کړې په دې ویډیو کانفرنس کې دواړه لوري چې د قطر او امریکا استازو هم پکې ګډون درلود خبرې یوازې د بندیانو د خلاصون په حق لوي چې د هغو لپاره تخنیکي ټیمونه ټاکل شوي. شاهین دغه راز زیاته کړې چې د نور موضوعاتو په حق له خبرې به په بین الافغاني مذاکراتو کې کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو ورځو کې وسلوال طالبانو خپلو بریدونو ته زور ورکړی خو افغان حکومت بیا هم د طالبانو د دې اقدام په وړاندې امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د فعال دفاعي حالت د غوره کولو امر کړی دی. د ویډیو له کتلو مو ډېر زیاته مینه او مننه. که مو دغه ویډیو خوښه سوي حتما یې د سره لایک او شیر کړئ. د لا ښایسته او په زړه پورې مطالبو لپاره زموږ چینل حتما سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو د الله په امان.